زه به درته خپله خبره وکړم. ما چې کله دویم واده کوو نو بعضو خپلوانو ما سره رابطه وکړه، مشوره وکړه چې دویم واده او دا خو ژوند کې مسلې راشي، بس زما به الله به حل کړي. خو دا ژوند تېرول غواړي. ښه مشوره ده. مشوره دا ده چې نرمې او پستې پستې به نه وي. ما په هغه نصیحت عمل وکړو خو بلکل مې الټه کړو. ما په دې زړه کې ما ته پته راوه زه صحیح ده، ما صحیح ده چې څنګه زه دویم واده وکړم به د دواړو ته به صوباړی ونیسم، سهار به یم او ماښام به یم. زه دا مشوره اکثر دې ملګرو له ورکوم. زه وایم ښځه مجبوره که د خپلې دیندارۍ د لاسه او د خپل دروند خوی د لاسه چې تا نه هسې یېرېږي او دا یېرېده به د دې نه وي. ګوره دا ګوره اهمه نقطه ده. دا ښځه به د دې د لاسه تا نه نه یېرېږي چې دی له وډ راړي. دا ښځه به د دې د لاسه نه یېرېږي چې دی ما وهي. دا ښځه به د دې د لاسه نه یېرېږي چې دی ما طلاقوي. دا ښځه د دې د لاسه یېرېږي وي دا سړی ډېر دروند سړی ډېر عزتمند دی وي. زه یې نه خفه کومه. داسې عزت جوړ کړه خپل. والټه کولی شي راشه زه هم دننه شروع کوم ته هم شروع کړه، سبا له به مو له سرمن په بل طرف ویستي. والټه کول څه دي؟ وهلته کول خو دروند هم کولی شي او سپک هم کولی شي، تور هم کوي سپین هم کوي، مالدار هم کوي غریب هم کوي. خو په کور کې د ښځې په نظر کې خپل داسې یو مقام جوړول چې هغه هسې تا نه په رویب کړي، هغه ستا قدر او عزت کوي وي دا سړی ډېر دروند سړی دی، ډېر عزتمند سړی دی، ډېر حیاناک سړی دی، ډېر دینداره سړی دی او تا له جواب نه درکوي، تا نه تنګوي، تا له واپس یعنی چې ته ورته غوسه شي تا ته واپس ګوري نه، ځای درته پرېږدي. داسې یو مقام جوړ کړه. نه نه وایي ما خو سمه راټینګه کړې ده، وایي غرب به غرب ده. داسې راټینګول چې راټینګ یې که په یو دروند مقام سره یو دروند خوی سره څخه ته نن زورور یې تا ښځه راټینګه کړې ده څه د لاسه؟ څه د لاسه؟ زور د لاسه. ښه سبا چې بوډا شي څه وکړي؟ بیا دې ګربوي که نه؟ بیا څه کړي؟ نه چې ته په کټ کې پروت یې او د دې ګوتې په شان کمزوری شوی که نه او خوله دې کار نه کوي او بدن دې نور هېڅ کار نه کوي او دا ښځه بیا هم ستا عزت او قدر کوي. د دې د لاسه نه چې دا سړی زورور دی ما وایي، د دې د لاسه چې دا سړی زما خاوند دی دا خو یو غر دی. خپله ښځه مجبوره که دې ته دومره ښکلی خوی وچلوه. لکه اوس بعض کسان موږ پسې راشي، ما پسې راغلي دي ستاسو څه مشوره زه ښځه طلاقوم. ښه صحیح ده ولې طلاقوې څه وجه ده؟ زما د مور پلار عزت نه کوي، زما د مور پلار عزت نه کوي. د هغې یو حل دا دی، زه ورته دا بیان کوم. زه هم تا د هغې د مور پلار عزت کړی دی؟ نه خو هغه نه نو هغه ناسې شته وایي. ته یو ورځ دې خپلې ښځې ته ووایه وایه ته دې خپل پلار ته ټلیفون میلاو کوي تپوس یې وکړو ډېر وخت شوی دی څنګه دی څنګه دی. د دې یو کار د لاسه ستا د هغې په زړه کې دومره مقام اوچت شو بغیر ستا د وینا نه د ستا د پلار قدر کوي. د هغې مور که ستا کره راشي د هغې پلار که راشي ته ورته کښېنې پاسې دلته کښېنې دلته کښېنې شپه وکړئ زه به م ویسم څه مسله ده زه سره منډه وم. دا قسمه خبرې چې ته وکړې ته ګوره چې ستا د هغه عزت کوي که نه کوي. ته سحر ماښام د هغې مور پلار کنځې او بیا راشي شکوي شکایتونه کوي چې زما د مور پلار قدر نه کوي. تا د هغې قدر کړی وایي نه ما خو نه دی کړی. نو ته حدیث کې څه راځي ما ته ذکر کړی مو ډېر فایدهمن حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د خلکو سره داسې معامله وکړه لکه څنګه چې ته غواړې چې تا سره یې وکړي. ته دا غواړې چې خلک ستا عزت وکړي که نه د خلکو به عزت کوي. ته دا غواړې چې خلک ستا قدر وکړي ته به د خلکو قدر کوي. ته دا غواړې چې خلک تا سره په مصیبت کې ودرېږي ته به د خلکو سره په مصیبت کې ودرېږي. ته دا غواړې چې خلک تا سره ملګرتیا وپالي او وساتي او قدر او عزت وکړي ته هم داسې کوي. ته دا غواړې چې ستا د مشر څوک عزت وکړي که نه ته به د بل د مشر کوي. دا ټولې خبرې دغه شان روانې. نو ته د هغې د مشر عزت وکړه هغه ستا د دې کوي. هسې خبره لږ اوږده شوه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره غټه مسله پسې حل کړه. موسکی شو.
وی ګورئ ورته د احرام په حالت کې دی وی غوسه دی مطلب دا چې خبره ختمه شو بس دی خو ګورئ دا خبره ګورئ وړه نه ده څه وایي تاسو دا د ورځو سفر دی مکې ته تګ دی او هغه ورک شو چې په هغه باندې د سفر دوښه پرته ده نو خبره غټه ده خو هغه غټ انسان د هغه په مخ کې غټه نه ده هغه صرف معمولي مسکا باندې ټوله خبره یې دله ختمه کړه او داسې ژوند ډېر مزېدار وي نه به دې بلډ پریشر های کېږي نه به دې شوګر کمیږي نه به دې شوګر زیاتېږي نه به دې په ګردو درد راځي نه به دې په سینه درد راځي نه به دې غوږونه سره کېږي نه به دې سترګې سرې کېږي هېڅ بدل هم نه کېږي ښه ښکلی ژوند غټ نه غټه مسله مسکی شوی زه بس شوي دی نو زه څه وکړو دا سړی ګوره بیمارېږي هم نه خو چې ته په معمولي خبره بلډ پریشر دومره های کړي چې غوږونه دې تک سره شي او په معمولي خبره باندې کنځلې او ګړزه ګړزه وهل او یو شی او بل شی دا سړی د ده ژوند به مختصر وي ولې ځکه چې بیماریان یې راګیر کړي بیماریان یې څه کړي راګیر کړي دا یو نیم ما خو اورېدلي دي لکه اکثر په دې زموږ د مسافر وروڼه چې دي دوی ټلیفون دپاره داسې کولاوځي کي یا دیرې نه بهر ته راوځي یا څه ځي کي ریګیا خبرې کوي چې لکه هلته دیره کې خو نه کېږي چې ملګري یا انډیوالان وي څوک ګاډي کې ناست یو ورځ ځینې جمعې منزل روان وم او زما نه مخکې په کوڅه کې یو کس روان دی کور ته ټلیفون میلاو کړی او دا کوڅه نوره خالي ده هغه مخکې روان دی زه به یې شاته روان یم څه خبره به یې کړې هغوی به ورته څه ویلي خو چې کمې بربادي ده په دې ټلیفون ووایي که نه کمې چیغې یې ویلې نو ما چې اوس دا که ده ته دا ښځه مخامخ وای ده څه کول یوه ښځه تا ته په کور کې ناسته ده او ته نه یې خوا کې په کلونو چې ته بهر یو خو دې ته سوچ وکړه چې دا ته په کور کې ناسته او بیا په معمولي خبره دومره بېعزته کول نو دا د درنو خلکو خوی نه دی دروند سړی هغه دی چې هغه اخلاقي درانۍ او عزتمني زه به درته خپله خبره وکړم ما چې کله دویم واده کوو نو بعضو خپلوانو ما سره رابطه وکړه مشوره وکړه چې دویم واده او دا خو ژوند کې مسلې راشي بس زما به الله به حل کړي خو دا خبره یاده کړه که ژوند تېرول غواړي ښه مشوره ده مشوره دا ده چې نرمې او پستې پستې به نه وي ما په هغه نصیحت عمل وکړو خو بلکل مې الټه کړو ما په دې زړه کې ما ته پته راغله زه صحیح ده ما صحیح ده چې څنګه زه دویم واده وکړم به د دواړو ته به سوباړی ونیسم سهار به یې ووایم ماښام به یې ووایم ژوند به تېر شي زه به هم خپل ژوند تنګ کړم د هغوی هغه به هم تنګ راشه داسې خوی استعمال کا د پیغمبر په نقش قدم روان شه چې ستا په کور کې د سره څه مشکل نه راځي او که راشي په معمولي خبره ختم که بس ژوند ښکلی روان وي نه بلډ پریشر های کېږي نه بیماریانې راځي نه چغېږي نه نور څه شته خو زموږ د خلکو دا مشورې دا خو لا پرې دویم واده کې خو ډېرې سختې مشورې راځي په اولني کې راته هم دا مشورې درکوي ته خو یې واده کې خو ګوره سترګې به سرې ساتي نو چې ته د اول نه هلک ته وایي سترګې به سرې ساتي نو مخکې به داسې کوي او بیا پکې زر قصه د پیشو راوالي یو کس وایي کمرې ته ننوتو پیشو حلال کو پلانې کار وکړو ښځې ورته ورځې لاړې دا ټولې قصې سیټ ته که د پیغمبر په نقش قدم روان شي ژوند به دې مزېداري لنډ نصیحت دا کوه لنډ نصیحت کشر ته دا کوه وایه بچیا رواره خوریا د پیغمبر په نقش قدم روان شي ژوند به دې مزېداري څه خیال د دې نصیحت کې که نه سترګې سرې که ووهی سخر چې دې راشي که نه د سره ورسره میلاوېږم چې لږ دروغ ښکاري دا د کوم ځای نصیحتونه دي او بې غیرته سړی وي هغه دی چې د سخر خواږې کور ته ځي د هغوی تپوس له دا د کوم ځای نصیحت دی دا کوم خوی دی وایي دا پښتو ده په داسې پښتو ده زه کچره صفا کوم زار شه او قربان شو موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوی نه
څومره دروند انسان، څومره عزتمند، څومره قدرمند، او دا د هغه ژوند دی. عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره موږ دومره ژوند تیر کړی دی، ما په خپل ژوند کې نه دی لیدلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ یا په چا ګزار کړی. ځکه چې دغه ځي ته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره نه پرېښوده چې دې ځي ته لاړ شي چې خبره څه ته واوړي، ګزار ته نه، د اول نه یې ختمه کړه، بس خبره ختمه شوه. نو الله دې داسې خوی او اخلاق او صبر په موږ کې پیدا کړي. فنعيم